پښتونخوا په ستورو کې ماته ویلی کېږي صابر جان یو وار بیا هرکلې څنګه چې تاسو ته پته ده زیړ مازدیګری دی او په زیړ مازدیګري کې شعرونه ډېر زیات خوند کوي ما ویلې راشه یو ځل بیا دغه روایت ژوندي که او د خپلو کتونکو ته د یو شاعر ملاقات ورسره وکړه نو ما سره یو شاعر ناست دی او هغه سره به خبرې اترې کوو اول له هغوی ته ستړي مه شي هرکلې السلام علیکم وعلیکم السلام صابر بھائی ستاسو ډیره مننه چې تاسو دومره په دې سخت وخت کې مونږ له ټیم راکړو او بیا روژه په خوله مونږ له راغې ستاسو ډیره مننه مونږ د سوریزي پایان سره چې کوم دی تعلق لرو زما خپل نوم عدنان دی تخلص مې دلراز دی دلراز دا راته ووایه چې د زیړ مازدیګرۍ په شعرونو باندې ښایسته کېږي نو موږ ته یو څو شعرونه ووایه یو غزل راته ډالۍ که چې اورېدونکي او کتونکي ترې خوندونه واخلي نو څنګه دې خوښه امید لرم چې انشاءالله غزل به درته ووایم خو د غزل نه مخکې یو دوه ټکي شعر دی چې تا ته ګورم خفه کېږم چې تا ته ګورم خفه کېږم سوځم ویلې کېږم ستا په مینه کې که سل ځلې په دار شم ستا د عشقه نه صبرېږم ډېر ښه دی جي اوس راته غزل ډالۍ غزل دی چې تا ته ګورم حیا راشي چې تا ته ګورم حیا راشي ماله د ځان پورې خندا راشي هسې د عمر زما خورې کړلو چې ځان ته ګورم جړا راشي هسې د عمر زما خورې کړلو چې ځان ته ګورم جړا راشي صابره چې کله راشي زمونږ چم ته اشنا چې کله راشي زمونږ چم ته اشنا روح مې بدن ته په هوا راشي چې د بل په خوا کې ووینم چې د بل په خوا کې ووینم دردونه زړه باندې زما راشي زه انتظار کې په دې تمه یم عدنان بیا به په دې لار راشي یو بل نظم غونته کې مې جوړ کړی دی چې وایي چې د حوله پیدا شوی مسلمان یم د حوله پیدا شوی مسلمان یم همتی د محمد آخر زمان یم دا منمه چې بېشکه جنتي یم دا منمه چې بېشکه جنتي یم زه اولاد د بابا آدم علیه السلام یم داسې نه چې ګناهګار نه یم هلمه داسې نه چې ګناهګار نه یم هلمه زه په فضل د الله ډېر امیدوار یم چې په کومه لاره ځم راته ګړنګ شي صابر چې په کومه لاره ځم راته ګړنګ شي نه پوهېږم چې په کومه لار روان یم ربه زه په جنتونو باندې څه کړم ربه زه په جنتونو باندې څه کړم زه ولاړ د خپل اشنا په انتظار یم فظاهره به زه تاسو ته بد ښکارم فظاهره به زه تاسو ته بد ښکارم زه په زړه کې د الله شکر ګزار یم ما عدنان ته نصیحت مه کوئ خلکه صابر خان ما عدنان ته نصیحت مه کوئ خلکه زه په خپله د چا عشق کې بندیوان یم قدرمنو کتونکو امید لرم چې دا شعرونه به ستاسو ډېر زیات خوښ شي او د عبدالرحمن بابا هغه یو شعر راته رایادېږي که مې سل نصیحتونه ورته وکړه خو خدای بې لارې کړی په لار نه شو نو قدرمنو کتونکو انشاءالله د یو بل پروګرام سره به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو او خپل قربا صاحب جان په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ چې هر چېرته یې الله خوشحاله ساته تل بریالي اوسئ د لوی الله په امان